او اوس چې مخته کوم حدیث راځي په دې حدیث کې د استغفار د استغفر الله درې ډېرې شاندارې ډېرې عجیبې فایدې بیان شوي دي. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي من لزم الاستغفار، کم چا چې د ځان وظیفه د ځان ورد استغفار وګرځوي، همیشه ژبه جاری ده پر استغفار ویلو باندې، که په اوداسه باندې که بغیر د اوداسې، که په صفایي حالت کې وي که په حالت د جنابت یا زنانه په حالت د نفاس یا په حالت د حیض ماهانه مریضي کې وي، په دې ټولو حالاتو کې کولی شي چې استغفار ووایي. هر استغفار چې تا ته اسانه وي، استغفر الله دومره قدر ویلی سي، استغفر الله العظیم دا ویلی سي، یا تر دې چې کم اوږده استغفارونه دي هغه ستا یاد وي، بس هغه د خپل ځان ورد وګرځوه، هغه در سره وایه. که روان یې، که یو ځای مجلس کوې، که په یو کار باندې اخته یې، تسبیح په لاس کې ونیسه، بس استغفار در سره وایه. نه انسان ور باندې ستړی کیږي، نه انسان ورڅخه مړیږي. درې شانداره فایدې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا بیان کړي دي چې جعل الله له من كل ضيق مخرجا، الله رب العالمین باید د هر مصیبت، د هر مشکل څخه، د هر تکلیف څخه وباسي، د مشکلاتو به لار ورته هواره کړي، مصیبتونه به ورنه ختم کړي، د مصیبت څخه د وتلو به لاره ورته پیدا کړي. دا یوه عظیمه فایده شول چې الله به ورته مشکلات، مصیبتونه، تکالیف حل کړي. ومن كل هم فرجا، دویمه ناشنا فایده دا ده چې د هر غم څخه به الله رب العالمین خلاصون ورته پیدا کړي، د غمونو څخه، د زړه د تنګۍ څخه، د پریشانۍ څخه، دا به الله رب العالمین ورنه ختم کړي، دته به نجات، خلاصون پیدا شي. دا بل عظیمه فایده ده. نن سبا ډېر زیات مسلمانان ورونه او خویندې په غمونو کې اخته دي، د هغوی زړه غمجن وي، د هغوی نفس تنګ وي، نو الله رب العالمین په استغفار باندې د خپل بنده غمونه ختموي. درېمه شانداره فایده، ورزقه من حیث لا یحتسب، الله رب العالمین با د داسې ځای نه رزق ورکړي چې د ده بیخي هغه ځای په ګمان کې لا نه وي، په فکر کې لا نه وي، د داسې ځای نه به الله ورته رزق ورکړي، د په ګمان کې نه وي، داسې ځای نه به مال دنیا ورته راشي. نو ګورئ دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د مبارکې خولې څخه راوتلي الفاظ دي، بیان شوي شانداره فواید دي. نو مونږ او تاسې به ټول استغفار خپل ورد ګرځوو، استغفار به همیشه پر خپله ژبه په خپله خوله کې جاری ساتو. امام ابي داود رحمه الله په خپل سنن کې دا حدیث نقل کړی دی، او دا شان امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې هم راخستی دی، او امام ابن ماجه رحمه الله په خپل سنن کې نقل کړی دی. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.